شپږ پاکستانیان ولې او څنګه اعدام کیږي؟ څوک یې اعدام کوي؟ دغه پاکستانیان څوک دي؟ دا چې جرم یې څه دی، ویډیو وګورئ ترڅو په هر څه خبر شئ. د پاکستان یوې محکمې د دوشنبې په ورځ اپریل 13 د وري په 29 په دې هیواد کې اسلام ته په سپکاوي د یو تورن سریلانکایي د وژنې په جرم 6 تنه په اعدام او په سلګونو نور د بند په مختلفو سزاګانو محکوم کړل. د تیر کال د ډسمبر په 3 د پاکستان په سیالکوټ کې یوې ډلې اریدلو پاکستانیانو د یوې فابریکې سریلانکایي مدیر اسلام ته د سپکاوي په تور ووژه. د دوشنبې په ورځ څارنوالان وویل چې دغه سریلانکایي په وژنه د 9 تنو څخه 8 محکوم شول چې 6 تنو ته یې د مرګ سزا واورول شوه. 9 تنه په عمر قید او نور د 5 څخه تر 2 کلونو پورې د بند په مختلفو سزاو محکوم شول. یو عامه څارنوال عبدالرؤف واټو د فرانس پریس خبري ایجانس ته وویل چې د څارنوالانو ټیم جدي هڅه وکړه چې محکمې ته خپله دوسیه وړاندې کړي چې محکمه دغه پریکړه وکړي. موږ په پایلو قانع یو. د دغې وژنې پر وخت محلي پولیسو د فرانس پریس ایجانس ته ویلي و چې دغه سریلانکایي یو مذهبي اعلان لري کړی او هغه یې په فاضله دانۍ کې اچولی دی. یو شمېر وحشتناکې ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې شریکې شوي ښیي چې یوه ډله کسان قرباني شوی سریلانکایي په داسې حال کې وهي او ټکوي چې اسلام ته د سپکاوي ضد شعارونه ورکوي. نورې ویډیوګانې ښیي چې د هغه مړی سوځول کیږي. د دغه ډلې زیات شمېر غړو خپل هویت پټاوه، خو یو شمېر نورو یې په لامبو کې د سوځېدونکي جسد سره خپل عکسونه اخیستل. په اعدام باندې د یوه محکوم شوي کس مدافع وکیل دغه پریکړه نامناسبه وګڼله او ویل چې دا د یو ډله ییز تاوتریخوالي دوسیه وه او په داسې مواردو کې د افرادو رول په یقیني توګه نه څرګندېږي. د بشري حقونو ډلې اسلام ته د سپکاوي تورونه اکثرا د شخصي دښمنیو له مخې کیږي چې په پراخه توګه اقلیتونه یې ښکاره کیږي. د 2019 کال په اپریل کې یوې قهرېدلې ډلې د پوهنتون یو محصل مشال خان د محکمې د حکم پرته په انټرنیټ کې اسلام ته د سپکاوي وړ مطالبو په خپرولو تورنه وژلی و. په 2014 کې یوه عیسوۍ جوړه په پنجاب ایالت کې قرآن ته د سپکاوي په تور ووژل شوه او بیا یې مړي وسوځول شول. ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د سوله افغان یوټیوب چینل نورې ویډیوګانې مه هیروئ، تر اخره وګورئ او لایک یې کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان الله مو مل شه.